ده چې سهار نه موږ ولاړ یو ډي سي صاحب سوال جواب وکړو زموږ سره مذاکرات وکړي موږ لاړو مذاکرات یې وکړو اي ډي سي صاحب ذمواري واخیسته چې زه به تاسو بوځم مارکپ به وکړو هغه موږ راوستو په کمرو کې بند کړو دغه سوات خلکو پسې راغستې ده دی نه په پلټ کې و نه په دې خلکو باندې دغه شته دی چې د چا سره دی هلته موږ پیغام ورکوو وزیر اعلی صاحب ته هم ویم که زه ورکړی یم ما قرباني ورکړې په ما 27 په هېرې دي پای مې پروا نشتي زما بچي جیل ته تللي په هغې مې پروا نشتي خو نن د سوات د عزت خبره ده هم کمپرومایز دی 100% سوري علي امین ګنډاپور بالکل هغه نیولې او میر صاحب چې دی لاس داسې ګریمان شلیدلې خلک چې سیاست ته یا قومي خدمت لرازي هغه د عزت د مارکپ کې یو ای سی دی د چکوال نه راغله ده او هغه ډي سي منی نه ای ډي سي منی نه کمشنر چې سو شو هغه تاسو وکتل ټول قوم وکتل دلته منتخب نمائندگان دي سيټي لوکل ګورنمنت ته سی ام سي ته ډي خان او د سواد ډیر جدا تاریخ ته سواد چې دی سواد خولي علاقه ده سواد ټورست راځي دلته سین دی دلته خایس دی دلته بزرګاو د یو شپې هغه د باجرانو 2 لک 3 لک روپۍ لي زه خو د عمران خان بسم الله الرحمن الرحیم ګران عزتمندو موږ موجود یو سواد کې تاسو ته پته ده چې سواد زموږ د خیبر پختونخوا ډیره اهم ضلع ده ګران عزتمندو زموږ په ملک کې هیروز موږ هغه خلکو ته وایو کم چې د خپل قوم د لپاره خپل حق د لپاره په حقيقي توګه باندې سو کړی شي میر صاحب د سواد د منګوري سواد د دوی ویډیو چې دی هغه ډیر زیات وایرل شوی دی خو بیګا چې کما دوی کارنامه کړی دا د خپل قوم د لپاره د خپل حق د لپاره او دغه تصویر چې لګیدل دی دا هغه تصویر حقيقي تور باندې دوی نمائندګي کړي دا د دې مخکې موږ سیاستدان وینو بس هغه لایټ موډ کې وی لایټ موډ کې بر راشي جرګه دا کینی پاسي دې ټایم چا سره موجود یم حقيقي لیډر دی السلام علیکم سر سلام ډیر مهرباني شکریا جی سر هغه تصویر چې تاسو مونږ لیدلې دي نو مونږ ډیر زیات پراودم په تاسو باندې کوو چې یو سيټي میر چې دی هغه لاسم ځانم بچ کی خپل کارکون زم بچ کی دا سم معاملې وجي بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته پته را سوات د پاکستان څونه ټورست راځي د ټورست هب دی دلته د بدقسمتۍ نه زمونږ د پښتنو سره کوم چې د 8 فروری کې الیکشن شوی او دا غینه بعد پراپر د وفاق ته طرفه یو پروګرام روان دی د پاکستان تحریک انصاف د ډیمالیش کولو لپاره د پای کې زمونږ لیډرشپ کوم چې صوبایي دی په کې منوال هم کمپرومایز دی د دې سره سره دلته فلټ چې کوم راغله په 15 اگست باندې 10000 کورونه زموږ په سيټي کې د وسه پورې ریهابلیټیشن شوی نه دی د خلکو لا ماشومان سکولونو ته نشي تللی خلک خپل کورونه ته نه زموږ زنانه زموږ خويندې مېندې په ټینټونو کې دي او د دې سره سره دلته روزانه ټارګټ کیلینګ کیږي بیګا نه بل شپم زموږ یو سابقه ناظم د کالا کې هم په ټارګټ کیلینګ کې لګیدل خو موږ په ونه چې دلته کالام بحرین دلته دي دلته کرفي دلته ټورست راتلې نشي او دلته چې صوبایي حکومت او کم ضلعي انتظامیه چیف سیکرټري هغه په هدایت باندې کوم اپریشن روزانه په بنیاد باندې سٹارټ او هغه څه په دې د چیرې د قوم د وطن د پښتانه څنګه چې په غزا کې اسرائیل چې لګیا د ټینکونو او شیولي راوستي خلکو بلډینګونو ورانه نن چې تاسو فضاګټ سایت او دی وګورئ دا ټول ټورست سپاټ چې هغه ختم کړو د دې سره زم د خلکو سره انوسیان دي انتقالات دي او دا انوسیان هم د ډي سي اډمنستریشن ورکړي په کروڑو روپۍ د خلکو نه کرپشن کړی دی کم چې لوکل دلته اي سي ډي سي د یو شپې هغه د باجرانو 2 لک 3 لک روپۍ لي زه خو د عمران خان سپایي ما زه د عمران خان د ویژن مطابق او سوات په ما بس راله خو ما الله پاکینی زکه زما الله نه سوال کوم او د خپل قوم سره ولاړم پرون چې سو شو هغه تاسو وکتل ټول قوم وکتل دلته منتخب نمائندگان دي سيټي لوکل ګورنمنت مونږ بار اډمنستریشن ته وایو چې موږ سره په ټیبل کې نه مونږ ته مارکپ وکا د خلکو جیدادو مونږ په خپل وران کو مونږ سره دا پرون چې کمټمنټ وشو چې راشه مونږ جرګه کوم جرګې کې کېناستو د علاقې وزیر پاکستان تحریک انصاف نو د مسلم لیگ پیپل پارټي ان پی مختلف مشران ناسو یو کمیټي جوړه شو پای کې اي ډي سي صاحب چې پښتنو د ویچ یار ز پښتنم په وجره جماعت په قانون په دې پويګم نو مونږ په دغه باندې هغه باندې ټرست وکړو مونږ ته مارکپ وکړو راځم مونږ زیوران کو چې کله مونږ لاړو غزیته انت مارکپ کې یو اي سي دی د چکوال نه راغله ده او هغه ډي سي منی نه اي ډي سي منی نه کمشنر منی هغه چې چا پلاس باندې دلته ناشته او پراپر هغه اطلاعات کېږي سوري بخنه غواړم د خبر ستاسو ډیره خطرناک پدې ده چې اي سي چې دی هغه د ډي سي سیب نه لاندې وي زما خیال لري بالکل دا څنګه دا ځکه چې زموږ سره اي ډي سي سیب او اي ډي سي سیب سوال نه پیدا کیږي زموږ موجود یم اي سي کار راوي مونږ لاندې د پاسه आवाज راغی چې اي سي سیب ماشينري لګیا کړو کار کوي اي ډي سي سیب زموږ سره موجود مونږ یې رغمال کړو چې زه ختمه نو هغه زمونږ د سواد خلکو ته کنزل کول او ډیر په بد اخلاق باندې لګیو نو بیا خو پښتنو د دې علاقې د بچی په حیثیت باندې مونږ هغه دغه ډیفنس وکړو خاص کر د سواد عوامو کم چې بیزتیان روان دي دلته چې کم بدامنی ده دلته افراطفری ده هغه سب د وجه ده چې یاره دلته د پاکستان تحریک انصاف حکومت خوستاسو د صوبایي حکومت خوستاسو د زمون نه د عمران خان نه د ورکر ده دا چې کم کمپرومایز دی دا هم کمپرومایز دی 100% سوري علي امین ګنډاپور بالکل کمپرومایز دی ځکه کمپرومایز دی چې لوکل ما 40-50 هزار ووټ اغسته دي زما سره 15 القونه ما د پاکستان تحریک انصاف د بیډ ووټ اغسته دي او منتخب د لوکل ګورنمنت مېر یم د مراکن ډیویژن هډ کوارټر مېر یم
او زموږ ته دونه رسایي نشته چې موږ وزیر اعلی سره رابطه وکړو، موږ فون وکړو یا موږ هغه جواب راکړي. بلکې دلته چې کله هغه راغلی فلټ کې هغه ته ما وویل چې یاره زموږ د سوات تقوم سره زیاتې مه کوه، لاول د سیند موږ ته تعین وکړه، د هغې موږ ته ډیمارکیشن وکړه، بیا به پراپر موږ د خلکو سره کینو ابه وکړو. زه به دې کمپرومایز وایم چې دلته مقامي حکومت ته پکار ده چې یاره د انتظامیه زموږ ماتحد وي. موږ هغو ته ویلې زه د تجاوزات نه زه نه زما قوم، موږ د هغې بالکل مخالفت نه کوو، موږ ټول قوم حمایت کوو، بلکې د ټول نه سیوا زما سره پراته دي په دې 3.5 کالو کې. ما لیټر زه خو لیټر کولی شم ادارو ته چې یاره دا کار ټیک نه دی، د هغې مطابق تاسو کار وکړئ. ما تقریبا 35 لیټرز کړي دي اریګیشن د ډي سي ته چې په سوات کې په دې ډي سي کې تجاوزات کیږي، تاسو مهرباني وکړئ د هغې خلاف کاروایی تاسو سر چې کوم خبره وکړه مطلب زیاتره کارونه په پنجاب کې مونږ ګورو ډي سي صاحب یا میر چې وي میر ډېر هائی پروفایل دی دا وایي، او ډي سي صاحب چې کوم کارونه کوي هغه د هغوی د کولیبریشن نه بغیر نه کوي، کولیبریشن سره کوي. د ډېر افسوس خبره زه کوم پنجاب ته سند بلوچستان ته دا څه پیغام رسي چې په کې کې حکومت هم د پی ټی آی دی او یو میر چې دی هغه اے سی او عام پولیس والا میر گرفتاری په دې ځله تر اوسه پورې پوهه زه پوه کوم. کله چې 2019 اکټ جوړ شو په هغې باندې زموږ لیډر عمران خان 2 کاله قانون سازي وکړه او یو اکټ جوړ کړو، ډایرکټ الیکشن شو په هیسټري کې فرست ټایم چې میر به ډایرکټ عوامو نه وټالي. نو 2019 اکټ کې سیاسي مالی انتظامی اختیار د میر سره د ډي سي ای سی آر به میر کو. کله چې فیز 1 شو پېښور مردان سیټونو موږ وبیلل، فیز 2 کې موږ وګټل ډیویژنل هډ کوارټر میر زموږ چې کمرالو. نو بیا زموږ هغه حکومت هم د پاکستان تحریک انصاف کم ام پی ایز ام ان ایس یو هغه دا نه غوښته چې یاره کوم اپوزیشن چې دی هغه ته اختیارات ملو شي، هغه په اکټ کې امندمنت وکړو، د خان صاحب سره غداری وکړه. کوم چې د خان صاحب اکټ جوړ کړو 2019 اکټ چې یاره زه به لاندې لوکل ګورنمنټ ټول اختیار ورکوم، کوم چې پارلیمنټیرین دی هغه به صرف لیجسلیشن لذي قانون سازي لبزي، ځکه د کوم چې تیر شوي سیاستونه دي هغه ټول په دیو چې ام پی ای باندې ټاسمرمر ورکوم بل لاس امر روسي سیاست او غدي سیاست چې ام پی ای ام ان ای په ټول علاقه کور کوله. زموږ د خان صاحب دا ویژن چې ګراس روټ ته اختیارات راولم، دا اکټ چې کله جوړ شو په دې باندې کله الیکشن شو په 2022 کې هغه موږ وګټو، زموږ سره دا چلو اکټ ختم کو، زموږ حکومت ختم کو، او کم ام پی ایز ام ان ایز یا کم چې زموږ صوبایي حکومت ته موږ هغه سره بار میټینګونه کړو، موږ ورته ویلو چې دا تاسو د خان سره غداری کوئ، دا د خیبر پښتونخوا کم چې 30000 بلدیاتي نمائندگان دي دا د هغو سره غداری کوئ، د کم چې د خیبر پښتونخوا عوام دي دا د هغو سره غداری کوئ. بار موږ دا ویناګانې کړي دي او د دې باوجود اکټ نه دی بحال شوی. کم چې میر او کم چې ډي سي ای سی آر وکاو هغه اکټ ترمیم شو، هغه ای سی ته ډیوالډ کو، ای سی ته هغه باوند کو. نو چې وایو ای سی راشي هغه د پنجاب نه راغلی، هغه د علاقې په روایتو نه پوه او هغه صرف په کاغذ باندې پوه، هغه دفتر ته عام شهري نشي تللی او هغه تجزیات هغه بې عزتي ونه کوي. نو زه خو صرف دا غوښتنه کوم چې یاره چیف سیکرټري ته چې کوم انوسیان ورکړي دي کوم کروڑه روپۍ چې ستا کوم بیروکریټس دي د ډي سي ای سی دوی د خلکو نه اغستې دي، لاول خو د خپل خپل ځان سیټ کا، خپل د هغه خلاف انکوایري وکړه چې د انوسیان ورکړي، انوسی ورکړي د خلکو نه په کروڑه روپۍ اغستې دي. بل دا اکټ چې جوړ شوی 2014 کې جوړ شوی دی، دلته چې کوم هوټلز دي، دلته چې کوم آبادیان دي دا په 1970 کې 1980 کې شوي دي. موږ دا خبره کوو چې اکټ نه بعد چې کم دي هغه تاسو ډیمالش کړئ، او کم چې انکروچمنټ د ټول قوم او زه به فرنټ لاین ولاړم هغه ډیمالش کړئ، خو د علاقې روایت دي ته پراپر خلکو ته لیټر کې هغې نه بعد به هغه ډیمارکیشن کې دغه نه بعد وکړول کې. تاسو د لیټر دا خبره وکړه چې ما په دې باندې ډېری ویډیوز کړي وي، بلکې اسلام آباد کې زه بلکې دا تاسو کوم چې د ډېرو خلکو هوټل سیدي هغه ډیمالیش کړي دي، خو په هغې کې 2-3 کسان داسې دي چې د هغوی هوټلو ته څه وخت کې د انتظامیه ځي نو د هغوی خپې سوځي. هغې کې امیر مقام هم دی او علي دغه دی محمد علي هغه هم دی. دا ولې چې د هغوی هوټل سیدي هغه ولې نه ډیمالیش کېږي او باقي د غریبو خلکو چې کوم هوټلز دي هغه بغیر د نوټس نه ډیمالیش کوي ختموي. موږ ته اوسه پورې پته نشته چې دا رورل پروټیکشن اکټ کې لګیا دي که په خلکو په خسرو کې لګیا دي. که خلکو خسري نو کوم چې په بای پاس باندې انکروچمنټ شوی دی ټوټل ایلیګل شوی دی، خلکو خپل انتقالات ته او رورل پروټیکشن اکټ نو پای کې دا ټول هوټلې راځي، د سواد څونه هوټلې ټول راځي. موږ د هوټل خلاف نه یو، کاغه انجینیر امیر مقام دی یا بل څوک دی بل څوک دی، موږ صرف دا غواړو چې خبره موږ عدل انصاف کو د ټول سره دی شانتي وشي. زما د لپاره جدا قانون د بل لپاره جدا قانون دا نه دی پکار. سی ایم سی وایي چې ما په ډی خان کې ما اپریشن کړی دی، لہذا زه په یو ځای کې دا نه پرېږدم. زه سی به سی ایم سی ته ما ډی خان او د سواد ډیر جدا تاریخ دی. سواد چې دی سواد خولي علاقه ده، سواد ټورست راځي، دلته سیند دی، دلته خایست دی، دلته بزرګاو هوټلز دي، دلته د ټول پاکستان نه او د ټول دنیا نه ټورست راځي. ډی خان کې ماخام نه بعد سو ګرځیدل نشي. تخپل ډی خان لاول ټیک امن او امان نه ولا بیا تل اپریشن کې ټیک دلته خو مقامي حکومتونه شته، زمونږ قوم شته، قومونه دي، ته قومونه ولې په جنگ ورولې؟ ته خلک ولې په اعتماد کې نه؟ ته خو دې کار خو په مارشل الله کې هم نه راشي. دا کوم چې د سی ایم صاحب شروع کړی دی او د کمپرومایز دی، د کوم چې زموږ لیډر خبره کوي د جیل نه چې ته په خیبر پښتونخوا کې د اپریشن خلاف خبره وکړې، هغه نشي کولای. کوم ماین منز خبره چې دا هغه نشي کولای، د دې ډیر کارونه نشي کولای چې هغه د عوام په مفادو کې. لہذا موږ لیډر چې د عمران خان دی او په منځ کې ورکر دی، کوم چې کمپرومایز لیډرشپ ته دا نه مخکې موږ مندل نه اوس منو کوم سره کوي سین ته ورتاو کی. موږ ایکسپیکټیشن د چانه نه کوم، د الله نه سوال کو او لاندې حکمرانی صرف او صرف هغه وي کوم چې د الله په قانون کې د پاکستان آئین. تاسو
ډېرې ښایسته خبرې وکړلې مونږ په دې باندې مخکې هم خبرې کړې د عمران خان صاحب خبر رالی چې بجټ پاس کوئ نو ما سره به ملاقات کوئ د هغې نه پس هغه بجټ پاس شو د هغې نه علاوه عمران خان صاحب وویل چې ما سره ملاقات له راشه زما ذهن دا نه اکسپټ کوي چې د یو صوبې وزیر اعلی هغه د خپل لیډر سره په جیل کې میلاویږي او هغه ته ملاقات موقع نه میلاویږي ډېرې حلقې داسې وایي چې علي امین ګنډاپور په خپله نه میلاوېدل غواړي اصل کې کله چې ستا پتا کې سوري ته داسې ځای ته ورشي چې ستا کمپرومایز دی یا تا کرپشن کړی نو زموږ لیډر خو نه کمپرومایز دی نه کرپشن کړی دی هغه د 24 کروڑ عوام دپاره په جیل کې نسته نو دی یېرېږي دی د عمران خان سره میلاوېدی نه شي بل دا خبره ده چې دوی چې دا کوم مینډیټ اخیستی دی په 8 فروری چې زموږ جیلونو ته تللي وو زه پخپله په ما 27 اف آی آر شوي دي ما 3 پیرې جیل کټ کړی دی د دې نه علاوه زما به بچو اف آی آر شوي دي زما بچي جیل ته تللي دي زما د کور بېعزتیانې شوي دي زه په فرنټ لاین باندې زما یو زوی چې دی هغه په کلاس 10 کې و هغه باندې 788 مختلف اف آی آر شوي جیل ته تللي دي او ټارچر کړي دي په یخنۍ کې کمیس او دا ویستي کم چې هغو سره زیاتی شوی دغه شان زما کور بېعزتي شوي ده پولیس پر رالو دا خلک پر هغې ویډیوګانې به یې جوړولې دا خو په پښتونخوا کې دا شل نه و شوی مونږ وایو چې دا حکومت په راشي زمونږ عمران خان به راوباسي د هغه دپاره به سټرګل وکړي نه مونږ فنډونه غواړو نه زمونږ څه ایکسپیکټیشن نشته د دونه دوی چې کوم مراد خوري دوی چې کوم دوی ته څه میلاویږي کوم پروټوکول میلاویږي کوم په 40 روپۍ چې د ایم پی ګانو له ورکړي دي په دې وجه چې دا ټول غږ نشي کولی مونږ صرف دا خبره کوو چې مونږ د خیبر پښتونخوا د پاکستان تحریک انصاف عوامو چې کوم مینډیټ ورکړی هغه صرف او صرف په دې ورکړی چې زموږ لیډر راوباسي د هغې دپاره دوی څه کول نه غواړي باقاعده د دوی دا پلانینګ دی چې څو پورې لیډر دننه د کرپشن به سټارټ وي د هغې دپاره پکار دا دی چې زموږ د خیبر پښتونخوا ورکر راپاسي او داسې یو لیډرشپ را مخکې کړي نوجوان چې هغه څنګه تاسو وکتل په نیپال کې خلک راپاسېدو په بنګلادیش کې راپاسېدو بالکل لرو دا نوجوان به راوځي مونږ پښتانه یو مونږ به انشاءالله مونږ ته نشته مونږ ته لیډرشپ هم ضرورت نشته کوم چې کمپرومایز دی مونږ ته غیرتي خلک پکار دی لږ پکار دی خو غیرتي پکار دی چې هغه د لیډر دپاره د هغه د ویژن مطابق مخکې لاړ شي نیپالیان چې دي هغه زموږ نه په هایټ کې او په دغه کې هم ډېر زیات کمزوري دي نو دا کومه انرژي ده چې په هغوی کې شته او په مونږ کې نشته دا مونږ چې د غیرت او د بې غیرتو په منځ کې ولاړ یو غټه وجه دغه ده چې دې دپاره وجود څه اهمیت نه لري غیرت چې هغه جدا یو شی هغه چې الله پاک چاله ورکړي دا د دم نه چې دا مسلمان دی او که دا کافر دی خو د یو سړي سره محب الوطني د خپل وطن د خپل علاقې د خپل ملک د هغه سره مینې نو هغه کې خامخا غیرت یې په هغه کې کوشش دا کوي چې یاره غیرتي لیډر چې کوم زموږ په جیل کې دی دا یوازې د پاکستان نه دی د ټول دنیا د مسلمانانو لیډر دی او که نن دا لیډر بهر وی نو په فلسطین کې دا چلو نه به زموږ په خیبر پښتونخوا کې ډرون راتلی شو نه به بدامني وه نه به دلته په دې علاقه کې تاسو ته پته 3.5 کاله عمران خان حکومت تېر شوی دی 30 لاک ټورست په راتلو سوات ته په هر کال باندې دلته هوټلې آبادې شوې دلته نوي نوي علاقې ډیولپ شوې ګبین جبا داسې نور علاقې دلته ټورست کې ډېر زیات کار وشو ځکه زموږ دا یو غټه انډسټري ده موږ ته بل څه ضرورت نشته پای کې عمران خان ډېر زیات کار وکړو ډېره زبردسته سر لاس کې راته دا ووایي علي امین ګنډاپور ود صوبایي اسمبلي لاهور ته تللی او هلته کې هغه کنټروورشل بیانات د هغه راله او بیا د هغه صفایي دا وکړه چې دا 3 میاشتې ټایم موږ ځان له ورکوو هغه 3 میاشتو کې سر تقریبا 22 ورځې پاتې دي آیا تاسو دا ایکسپیکټیشن لرئ چې که دا 22 ورځې هم تېرې شي او خان صاحب بار نشي نو علي امین ګنډاپور به استعفا ورکوي یا ورکول پکار دي که نه زما خپل دا سوچ دی چې 3 میاشتې تېرې شي یا به 3 میاشتې نورې ورکړي موږ په اکتوبر کې هغه راغوښتي وو موږ په ډي جي او کې پرېښودو په مونږ فایرنګ وشو په نومبر کې راوښتي وو موږ هلته پرېښودو زه به تاسو ته اوس هم وښیم د کانټینر نه مخکې موږ ولاړو زما ورکر ولاړو د پسوات چې څونه ورکر دی ولاړو موږ چې کله مغه راوښتي موږ یې دوکه کړي وو دغه شانتي عمران خان هغه سیده ساده سړی دی هغه په الله یقین ساتي د حضور صلی الله علیه وسلم په وخت کې منافقینو دا په هغه وخت کې مو اوس هم دا یو لوی امتحان دی الله پاک موږ ته ښیي خپل قدرتونه ښیي د علي امین په شکل کې ښیي داسې په نور شکلونو کې ښیي خو قوم له پکار دی چې سترګې کولاو کړي د خپل وطن لپاره د خپل خاورې لپاره د خپل روان جنریشن د موږ پلار نیکه امن والا سواد پرېښودی موږ خپل بچو له تباه او برباد سواد پرېږدو دا ډېر د افسوس خبره ده دا ډېر د افسوس مقام دی پکار دی چې هر سړی خپل اصلاح وکړي ژوند یو پرې ژوند دی دې شپږ فوټه زه دلته دي نه مله علي امین جواب ورکولی شي نه عمران خان ورکولی شي زما ضمیر زما الله زما ضمیر چې مطمئن وي زما دغه شکر وباسم چې زما لیډر چې په کوم میشن ولاړ دی هغه د مدینې د ریاست خبره کوي هغه د امن او امان خبره کوي هغه د پاکستان د غیرت او د بقا خبره کوي نو د پاکستان ټول قوم انشاءالله دغه سره ولاړ دی نشته موږ د لیډرشپ ته ضرورت انشاءالله ډېره مننه کوم د ټولو مشرانو او سپیشلی د میر صاحب چې دوی د خپلو مصروفیاتو نه موږ له ټایم راکړ صرف دغه یو تپوس دی چې موږ د خپلې علاقې میر ګورو او پولیس والا هغه نیولی او میر صاحب چې دی لاس داسې ګریمان شلیدلی خلک چې سیاست ته یا قومي خدمت له راځي هغه د عزت دپاره راځي سر دا کومه لمحه وه چې هغه ټایم تاسو څه فیل کول او عوام چې کوم ستاسو هغه ویډیو کلیپ کتلی دی نو ډېر زیات ډسهارډ دي عوام ته څه پیغام ورکوئ او د هغې پس منظر سول شاک زه دا وایم زما خپل زه سیاست باندې دونه نه پوهېږم نه زما سیاسي تجربه شته نه زما پوهه شته عمران خان زما خوښ دی زما پړه کې اوسېږي
زه دا وایم زه بالکل نه خپه نه زه په ګریوان باندې نه زه په دغه باندې چې یاره مونږ چا وولو یا مونږ ووالو شو دا خو الله پاک به دا مقار چاله نه ورکوي شکر دی مونږ د خپل قوم دپاره د سوات دپاره د خپل وطن دپاره که څونه هم قربانیان یې مخکې هم ورکړي اوس به هم ورکوو او دا په دې باندې فخر کوو چې د خپل قوم سره وردېږو قوم زمونږ دی مونږ د قوم یو مونږ یو بل نه نشو جدا کېدی مونږ زمونږ اجرا زمونږ جومات زمونږ جنازه دا د دې ځای نه ده نو زما خپل کوشش دا دی چې زما وطن زما قوم دا چې په کم سایډو مې زه د خپل وطن او د خپل قوم سره یم زما خپل کتونکو ته هم دا خواست دی چې زه مطمئن یم زه چې کله هم دې خلکو زمونږ بېعزتي کړې الله پاک مونږ له عزت راکړی زه د الله قدرتونه وینم په دې کې د ټولو نه غټه خبره دا ده چې انسان الله پاک وپېژني هغه ته بیا دې خبرو ضرورت نشته مونږ د الله قدرتونه وینو په دې وینو چې دا خلک به تا بېعزته کوي الله پاک به تا له عزت درکوي نو عزت ذلت د الله په لاس کې دی رزق د هغه په لاس کې دی مرګ ژوند د هغه په لاس کې دی انسان صرف کردار دی او هغه کردار دا دی اخوند داسې کوي چې انسان په قبر کې یو خلک یاد ساتي لکه مونږ والي صاحب باچا صاحب زموږ چې څونه هم د سوات فاونډرز دي مونږ په هر ځای کې یاد ساتو 40 سال مخکې وفات شوی دی اوس په قبر کې دی مونږ ولې یاد ساتو دا کردار پاتې دی سوات لا غسکولونه جوړ کړي روډونه جوړ کړي خدمات دي مونږ په هر ځای کې یاد ساتو مونږ هم غواړو چې یاره مونږ نه یو مونږ د سوات خلک دا دغه په زړونو کې مونږ ژوند دي ډېره مهرباني ډېره مننه سر خوشحال